نوم مې لال خان د پلار نوم مې ګلا خان ده. د بوغانانو اوسېدونکی ما. پیر په ورځ مې واده و. بس د واده د ډوډۍ نه مو کډه رابار کړه. دومره انتظار یې نه کوو. هره شپه به چاپې وې. دومره انتظار یې نه کوو. 31 تاریخ باندې به کور په کور ګرځي، چاپې دي، هر افغانان دې به ووځي. چې ونه وځي هغه به ځای په ځای مو ورته جیلونه جوړ کړي دي، هغه به غټې بې شرمۍ سره مخ شي. 15 کاله 40 کاله پکې تېر کړه. بل ملک چې 3-4 کاله تېر کړي د هغه ځای نشنلټي درکوي. دلته موږ 40-45 کاله تېر کړه، 15 یو شی هم نشته. باقي راغلي دلته دا ځای څه نومېږي، تورخم، لنډې کوتل. دلته دا تقریبا سار راغلي رش جوړ کړي، ګاډي نیم هغې خوا نه چې نیم دې خوا نه هغلته بېرته راتاو کړي، دلته ځای په ځای سټاپ سي. اړی راړی مې مثال دا ډریوران یې دومره ورخطا کړي چې یو بل سره ټکرې وکړي. د شپې هلته په هغه کې ایسار کړي وو. نو سهار چې 7 بجې شو واړه ګاډي را روان شو، غټو ګاډو هم تادي کوله، وړو یو بل سره این ټکرو ته سره مخامخ کړم. ماشومان مرو ته پراته، چا ډوډۍ نه دي خوړلې، چایونه یې نه دي څښلي، منځونه یې چا نه دي کړي، یو شی نشته، اوبه نشته. نو باقي الله هم د خپل وطن ته واړی په خیر او خیرت سره.